آیا ته افغانای او ته په پاکستان کې کډوال یې، تا سره اس سی کارت ده او که تا سره پی او آر کارت ده، ته غواړې چې افغانستان ته خپله کډه راستون کې. د دې ټولو معلوماتو په هکله باندې به دا ویډیو تاسو ته جوړوم. نو ویډیو کې تر اخره پورې راسره پاتې شئ. ویډیو به تر اخره سره ګورو، خو په دې کې دا چینل سره سبسکرایب کړئ چې نوي کوم معلومات راځي او تاسو سره شیر کوم. یو ویډیو مې مخکې جوړه کړې وه، بیا ډېر زیاته کسانو دا کمنټونه کول چې د موږ سره یا کارډونه شته یا موږ مخکې نه په افغانستان کې ژوند کوو خو موږ کارډونه نه دي ختم کړي. نو دا د هغو خلکو دپاره ده. نو لول خو په دې باندې ځان پوه کړئ که هر هغه څوک چې په پاکستان کې او غواړي چې افغانستان ته راشي، نو که ته کارډ ولرې، پی او آر کارډ ولرې، یعنې هغه کې چې هغه سیم کارډ لګېدلی یو شین کارډ ده، پی او آر په نوم یادېږي، په هغه کې سیم کارډ لګېدلی ده، هغه ته سمارټ کارډ هم یایي. هغه کارډ که در سره وي نو ته به راځې په پېښور کې به خپل نوم ثبت کړې، هغه سره به تا ته یو فارم درکوي، هغه فارم پاکستان ته راواوړې. که ته د پکتیا یا د دغه نورو ولایتونو ته بیا په کابل کې په هر یو کارډ باندې $300 درکول کېږي. او که چیرې ته بیا د نږدې ولایتونو څخه د تورخم ته چې نږدې ولایتونه دي لکه لغمان څه، ننګرهار څه، کونړ څه، بیا به تاسو ته په جلال آباد ښار څخه نږدې په سمرخیلو کې په یو کارډ باندې $370 درکول کېږي. نو دې نه وروسته راځو دومې خبرې ده. هر هغه څوک چې ای سی سی کارډ ولري، نو ای سی سی هغه زیړ کارډونه دي او په هغو کارډونو باندې مرستې نه ورکول کېږي. نو تاسې به راځئ بیا په پاکستان کې تورخم ته به رانه رسېدلي، تورخم ته نارسیدګي په 3 کیلومتره کې په لنډي کوتل کې یو کیمپ جوړ شوی ده چې په هغه کې د هغو خلکو سره مرسته کېږي چې هغه کارډ نه لري او افغانستان ته راځي. هلته څه مرسته کېږي؟ هلته تاسو سره صرف د یو ټوکن مرسته کېږي او د هغه جنا تاسو ته د پاکستان ګورنمنټ خپل موټر درکوي چې په هغه موټر کې تاسو تر تورخم ګیټ پورې راوړي او تورخم ګیټ نه بیا تاسو کراس کوئ. نو چې څنګه افغانستان ته داخل شویا، په داخل د افغانستان کې به تاسو په بارډر باندې نیمایي یو 50 متره مزل وکړئ. 50 متره مزل چې وکړئ پیادل، په دې کې بیا خیله ستا یوه کوټه جوړه شوې ده. په هغه کوټه کې د تاسې نه طالبان خپله انټرویو کوي چې تاسې څو کسان یئ او د هغه ټوکن په ذریعه باندې تاسو ته دوی یو خپله پرچه درکوي. هغه پرچه چې درکړی د جنه چې څنګه تاسې راووتئ د هغې کوټې نه مخکې د آی او ایم دفتر ده. د آی او ایم په دفتر کې بیا تاسو رجسټر کېږئ او تاسو ته یو فورمه درکوي. په هغه فورمه باندې بیا تاسو سره مرستې کېږي. نو ګمان کوم چې په هر یو ټوکن باندې په هغه کې چې 3-4 کسه فامیلي په هغه ټوکن باندې نو له 40 نه تر 45,000 افغانۍ مرسته کول کېږي. او په هغه فورم باندې 3-4 سیم کارتونه درکول کېږي. سیم کارتو سره سره تاسو کوم موټر راوستلی دی هغه کرایه درکول کېږي. خو دا خبر به ذهن کې ولرئ هغه کرایه مکمل نه درکول کېږي. ښه دومره کرایه درکول کېږي چې څومره د دوی وس مطابق هغه ته پوره کېږي. هغه کرایه که مطلب تاسو پکتیا ته ځئ او تاسو موټر راوستلی په 1 لک کلدارې باندې یا په 1.5 لک کلدارې باندې، نو هغه مقابل کې تاسو ته 10,000 افغانۍ درکول کېږي. د هغه نه څنګه مخکې راوځئ بیا د اسلامي د افغانستان اسلامي امارت له خپل طرف هم یو 10,000 افغانۍ مرسته درسره کوي. د دې نه وروسته راځو هغه خلکو ته چې هغه بالکل کارډ نه لري، نو هغه او د ای سی سی کارډ والا بالکل به یو رقم پروسس کوي. دواړه به راځي لنډي کوتل ته او په لنډي کوتل کې به همدغه یوه خبر کوي چې زموږ سره بالکل کارډ نشته. نو کله چې دا بغیر کارډونو والا راغله او دغه همغه سیم پروسس وکړ چې زموږ سره کارډونه نشته، مخکې ټول هغه پروسس هغسې به راځي، هغسې به یو ټوکن اخلي او هغه ټوکن په ذریعه به راوړي افغانستان ته. افغانستان کې به د آی ایم او دفتر کې یو فارم ورکوي، د هغه فارم نه به وروسته هم ټول هغه پروسس ده چې څنګه بغیر کارډونو والا سره شوی څوک کارډ نه لري. دریم آپشن کې هغه خلک دي چې په افغانستان کې دي خو هغو کارډونه خپل نه دي ختم کړي، مطلب هغه اوس هم کارډونه لري او هغه به دې اراده راغلي وي چې کېدای شي بیرته پاکستان ته لاړ شي یا هلته کورنۍ وي، هغه کارډونه نه دي ختم کړي. دلته ګوره صرف هغه کارډونه ختم کېږي په کومو کارډونو باندې چې سیم کارډ لګېدلی هغه شین پی او آر کارډ وي. د دې نه مخکې که تاسو 2018 کارډ یا 15 کارډ 2015 او 12 کارډ هغه کارډونه ګوره نه ختم کېږي او په هغو باندې هېڅ پیسې نه ورکول کېږي. که د سیم کارډ والا کارډ څوک ولري او هغه په فامیل کې خپل پوره نفري ولري، مطلب هغه 6 نفره یا 8 نفره یا هر څومره چې هغه به سره د ټولو کسانو خپل کارډونه وړي او خپل نږدې دفتر ته به ورځي. هغه په کابل کې که په ننګرهار کې او که په هر ولایت کې دوی دفتر لري هغه دفتر ته به ورسي، نو امکان لري چې دا کارډونه ورته ختم کړي. نو دا ویډیوګانې ګورئ صرف تاسو په خاطر باندې کومه ویډیو کې مهرباني وکړئ دا ویډیو سره شیر کوئ
یا هم خپل خپلوان یار دوست کوم کس راځي هغه ته لیږئ. ما ته خو ډېر زیات کمنټونه هم راځي، ډېر زیات شخصي میسج هم راځي. د هغو ټولو خلکو نه ډېره زیاته بښنه غواړم چې زه هر یو کس ته د کمنټ جواب نشم ورکولی یا د میسج جواب نشم ورکولی. زه خپل کوشش کوم چې څومره ما ته میسج راشي زه ډېر زیات کوشش کوم چې هر سړي ته جواب ورکړم. خو یا میسج رانه ښکته پورته سي یا اکثره انټرنیټ څه مشکل جوړ سي نو بیا هغه خلکو ته پوره جواب ورنشي. نو تاسې کوشش کوئ چې دا ویډیو شیر کړئ یا هم څوک خپل خپلوان یار دوست راځي اراده یې کړي چې راسي هغو ته دا ویډیو لیږئ چې هغه ویډیو وګوري. داسې به د ډېرو خلکو انشاءالله مشکل هم حل سي او الله دې وکړي چې ټول خلک خپل وطن ته په خیر راستانه سي. که اوس د دې ویډیو په اخر کې تاسو یو بله مهمه خبره مو کومه، دا څومره هم دفترې چې دي یو دا دفتر نه چې د مهاجرینو دفتر یې درته یادومه چې څومره په دنیا کې دفترې دي هغه خپل قانون په کال کې یا په شپږو میاشتو کې لازمي بدلوي. نو چې ویډیو وګورئ زه د تاسو نه دا هیله کوم دا درخواست درته کوم دا ویډیو صرف د تاسې د اسانتیا دپاره کومه خو د دې اسانتیا سره سره به یو تکلیف تاسې په خپله هم کوئ د دفترو نمبر یې هر چېرته پیدا کېږي. د دفتر ته یو ټلیفون کوئ لازمي یو معلومات هم کوئ چې آیا موږ درسو دفتر خلاص ده دفتر بند ده په دې ورځو کې موږ غوښتلی سو که نه سو غوښتلی او پیسې ورکوي که نه ورکوي. د دې شي معلومات به تاسې په خپله کوئ. ځکه که زه نن په ویډیو کې تاسو دا شان منشن کړم چې دا پیسې هر وخت ورکوي نو دا خبر به غلط وي. نو کوشش کوئ چې په خپله ځان پوره په یو شي باندې پوه کوئ د دفتر نه چې دفتر خلاص وي تاسې ته په هر کارت باندې پیسې درکوي. نو د هغه نه وروسته بیا تاسې له خپلو کورونو څخه مزل کوئ او خپل وطن ته هم الله تعالی ټول په خیر راولي او خپل وطن ته بیا راستانه شئ. او خدا نه خاصه داسې کسان راشي چې یا دفتر بند وي یا په هغه وخت کې پیسې بندې کړي نو ډېر خلک رام سي ډېر تکلیف هم سي ډېر خوار افزار هم شي او داسې مشکلات سره زه نه غواړم چې تاسو سره واړه فامیلونه یي تاسو ټول دې مشکل سره مخ سئ. نو بیا هم له تاسو نه یوه نړۍ مننه. الله دې وکړي چې ټول په خوشحالۍ په خیر خپل وطن ته راستانه شئ. له الله تعالی هم خیر غواړم خوشحالي هم غواړم. د بلې ویډیو پورې د خدای په امان.